نو د سړی بچیو چې داسې کار کو خو چې دا اوس کوم ویډیو کړی دا کم ګټ اپ چې کم نه شروع کړو دا کم لارې چې اختیار کړي نو دا د اختیارولو نه دا د سره بچ کم نه د عزت چې کم نه تار شي د ویوز د لپاره د اجراګانو کپړې بریتونه د ویوز د لپاره وال او سرخی پودر لګول د ویوز د لپاره ځان اجرا جوړول جی د دې په حق له بسویل نو داسې کار کول پکار دي داسې وخت رول پکار دي چې پاغي باندې ستام عزت وي او استاد کور او استاد خاندان عزت وي دا نه چې استاد وجه نه ستا عزت هم خراب شي استاد خاندان او استاد ټولو پښتنو چې کم نه عزت چې کم نه هغه نیلام شي یو جهانگیر سے پیړې مونږ کته چې په هغه باندې راغله جی هغه عموما به زه د هغه ویډیو کوم ستاسو په خلاف ستاسو د کار په خلاف ستاسو د کم عملیات والیدو په خلاف ریسنټلی چې هغه کم کار کړی دی دا مونږ تاسو ته پته ستاسو ویډیو پیرانه غله جی پیر سے بوس ناست شهید خان صاحب کال در ترالو وای جیرز به سبا پتا باندې درزم سویل ورته غواړي جی بالکل چې کم دی شهید خان یو پکې ډیر تکړه ځوان ځانته وي زه د خلکو ایمانونه بچ کوم جی تاسو ریسنټلی د عملیاتو کار کوي تاسو لم ډیر مریضان زی راځي په تاسو باندې اوسه پورې نه چاپو والا نه په تاسو باندې رالو کنه جی دا وجه څه ده آیا پیر جهانگیر صاحب سره سکیورټي والا ګرځي دا وجه کسه وجه چې زما زه ته کم زنانم چې کم نه راضي دا میتا سره چې کم دا ګارانټي ده په دې باندې در کوم چې کله در باندې دا ثابت ک چې زما زه ته یو زنانه رااله او هغه سره نارینه نشته او ما ول علاج کو نو استاد بلاس زما بچ کم دی ګریوان بسم الله الرحمن الرحیم شروع من محمد الله چې بخون کې مهربان ذات دی د پیر جهانگیر صاحب سره وتاو زما ډېر ویډیوز او ډېر انټرویو کتلی وي خو نن انټرویو چې کم د لګه بدل راځي زمون مایکونو والا زمون سوشل میډیا والا ځنه داسې خلک پګشتا چې د خپل ویوز د پاره د خپل ډالر د پاره هغه خپل پہچان خپل عزت ارڅ خاور کړل جی دوی د خپل ډالر د پاره د ویوز د پاره د اجلاګانو کپڑے هم غوسته او سرخی پودر هم ولګول بریتونه هم ولجی پیر صاحب سره یو څو خبرې کو پیر صاحب نه پیرای خلو چې نن سبا په سوشل میډیا باندې سٹارټ دي د ټیک ټاک لایو په باره کې یو څو سوال نه کو زموږ سره اوسې پیر صاحب یو جهان من مختصر ټیم مرته راکړو خوشاله اوسه آباد اوسه او چې څومره ستاسو کتون کې دی الله د ټولو د دنیا او د آخرت عزتونو خوشاله نصیب ک په الله ګران شي پیر صاحب تاسو د ټیم راکول یو جهان من اول کوېشن دا جی چې د زموږ سوشل میډیا کم انکران دي چې موږ به د دوی پسې زموږ به د دوی نه زده کړه کو د دوی به چې کم د مظلوم आवाज جوړیږي دوی به د غریب आवाज جوړیږي خو نن سبا ریسنټلی چې په سوشل میډیا سره روان دي د ویوز د لپاره د اجراګانو کپړې بریتونه د ویوز د لپاره وال او سرخی پودر لګول د ویوز د لپاره ځان اجرا جوړول جی د دې په حق له بسویل اصل کې جدا سده چې هر انسان چې په دنیا کې نن ژوند تیری نو د خپل عزت د لپاره تیری او چې کم انسان په خپل کور کې د خپل زنانو په عزت خپکیږي او په خپل عزت باندې خپکیږي او خپل عزت ورته ګران نو هغه بچرم چې کم نه داسې کارونه کې چې باغې باندې داغه عزت چې کم نه تار شي او کوته د پیسو د لپاره چې کم نه یا د ویوز د ګټلو د لپاره د دنیا چې کم نه مختلف قسمه چې کم نه سيزونه وکي پیسې خو بتال راشي خو چې کله ستا په سپینه جامه باندې داغ ولګلو دا داغ چې کم نه بیا نزي لہذا پیسې چې کم نه پاتې دي او عزت چې کم نه چې یو پیر در نه عزت لاړو د عزت چې کم نه بیا ناراضي نو داسې کار کول پکار دي داسې وخت رول پکار دي چې پاغي باندې ستام عزت وي او استاد کور او استاد خاندان عزت وي دا نه چې استاد وجه نه ستا عزت هم خراب شي استاد خاندان او استاد ټولو پښتنو چې کم نه عزت چې کم نه هغه نیلام شي یو پکې ډیر تکړه ځوان ځانته وي زه د خلکو ایمانونه بچ کوم جی هغه په عملیات والا باندې 2000 روپو والا پیر صاحب ځانته کینه او هغه باندې چاپو وي ما پیر صاحب بنه کا پکړو تاسو ریسنټلی د عملیاتو کار کوي تاسو لم ډیر مریضان زی راځي په تاسو باندې اوسه پورې نه چاپو والا نه په تاسو باندې رالو کنه جی دا وجه څه ده آیا پیر جهانگیر صاحب سره سکیورټي والا ګرځي دا وجه کسه وجه نه سکیورټي والا خو دا اوس خبر نه دا خو هر انسان د خپل حفاظت د پاره ځان سره چې کم نه نو سکیورټي چې کم نه نو ګرځول پکاریا خدا سیدا چې په پیر جهانگیر باندې کچره مطلب تاسو د چانوم اخلي نه زه خو بنوم ناخلمه خو کو تاسو هغه یادوي نو زما سیستم او د نور خلکو سیستم چې کم دی جدا دی ګوره تاسو به چې کم نه لیدلی چې مختلف قسم چې کم نه خلک عملیات چې کم نه کوي یا سو کې په جنکو باندې کوي یا سو کې په ډرامو باندې کوي سو د ډرامو په انکارانو د فلمونو په انکارانو باندې کوي زما سیستم جدا دی بل خلک چې کم نه پکې دا خبره کوي چې رزب په ذمہواری باندې لری کوم سو کوئی ریانو باندې کارونه کوو ذمہواری دا ګارانټي دا زما هغه سیستم نشتا ځکه علاج مریض لکوما د الله په کلام باندې کوما که زما په ځای کې مریض خکېږي الله به خکې کنه خکېږي الله چې کم نه خکې نو زه خو ویم چې یره که هغه په ما باندې ناراضي نو دا هغه غټه وجه بدایا چې زه الحمدلله یو د ځان صفت چاته نه کوم زه علاج کوم د الله په کلام باندې مریض خشي ویم الله خکړي په هغه ټیم ورته ګور الله خکړي دویم الحمدلله زه چې کم نه تعویذونه کوم نه د محبت د پاره کوم نه د چا د کور
کور دروانېدو دپاره کوم د ښځې خاوند منځ کې مسلې د هغې دپاره وظیفه ورکوم هغې دپاره تعویضونه ماویزونه چې کوم نه کوم الله یې هغه مسله چې کوم حل کوي. درېیمه چې کوم اهم خبره دا ده چې زما زوی ته کومه زنانم چې کوم راځي دا مې تا سره چې کوم دا ګارنټي ده په دې باندې در کوم چې کله دې را باندې دا ثابت کړي چې زما زوی ته یو زنانه راله او هغې سره نارینه نشته او ما ولې علاج وکړو نو ستا به لاس زما به چې کوم دی ګریوان نو کیدای شي د هغې غټه وجه دی چې الحمدلله زه دغه طریقې سره علاج کوم نو د هغې غټه وجه چې کوم دی نو دغه ده. پیر جهانګیر صاحب پیډ عموما کته چې په هغوی باندې راغله جی هغوی عموما به زه د هغوی ویډیو ګرم ستاسو په خلاف وي ستاسو د دې کار په خلاف وي ستاسو د کم عملیات ورېدو په خلاف وي ریسنټلی چې هغوی کم کار کړی دی دا موږ تاسو ته پته ستاسو ویډیو پې رانغله جی نو مړه په لار باندې چې کوم نه وي د ساروان روان یا غوخان والا او د دنیا سپی ور پسې چې کوم نه په لار کې غاپي نو کو دی اوس د سپو پسې راتاویږي خو بس د غوخان به سپ یو طرف دي سپ بل طرف باندې ټیک ده کنه نمون پسې ډیر خلک خبرې کوي خو زه خپل میشن جاری ساتم زب خپل خدمت جاری ساتم په الله درته قسم کوم چې زما د وجنه الله پاک داسې مریضان خکړي دي چې پاغي باندې په هسپتالونو کې د پاملانو باندې 3 لک او 4 لک او 15 لک روپے په لګیدلې دي پدیم درته په الله باندې قسم کوم چې د سواد یو ورور و د دیولې کې دي چې زموږ دا ویډیو ګوري په خپل خور او په خپل کور والا باندې چې کوم دي 10 لک روپے برابر کړي وي زما زه ته یو پیر علاج راغلی والله ورته چې کوم دي شفا ور کړي و نو څوک چې ما پس خبرې کوي نو دا به د بنیت او د درغلې د وجنه کوي او چې کم مریضان زما زه ته راغلي دی واغه خشوي دی الحمدلله هغه ماته دعاګانې کوي او نن چې د عمل الله کم عزت را کړی دی ازپک سکه رنگ مو د ما الله رست مخه باندې چې کم دی په بره بوزي دا دغه خلکو چې کم دی دعاګانې دي. پیر صاحب اوس ناست شهید خان صاحب کال درته رالو وایي یاره زه به سبا پتا باندې درځم څه ویل ورته غواړي جی بالکل چې کم دی شهید خان زما رور دی زما د زړه سر دی یو ښه قدم چې کم دی نو راغستی وه یو ښه قدم یې راغستی خو چې دا کم قدم یې د دې نه پس دا واغسو په خپله پې بې انتهایي چې کم دی نو خپې ما ځکه چې داسې کول نو پکاره نو دا د چې کم سټرګل شروع کړو دا د چې کم منډه والا چې مطلب په دې زموږ په دې پیل کې داسې خلک وو چې د هغې به د زنانو عزتونه خرابول قسمه قسم ډیمانډونه به یې کول غلط افرونه به یې کول نو د سړي بچي و چې داسې کار یې کو خو چې دا اوس یې کومه ویډیو کړې دا کم ګیټ اپ یې چې کم دی شروع کړو دا کومه لارې چې اختیار کړې نو دا د اختیارولو نه ده دې سره به چې کم دی د عزت چې کم دی تار شي. کوم بیمارو علاج کوي ټین ټیبل مسیده دي کتو مونږ الحمدلله د جادو د جناتو د چا بچی نه کاروباري بندش کینسر پاله شوګر چا باندې جټکو مرګي راځي یا د کم نارینو زنانو ویختوزي یا د کم زنانو نارینو چې کم نو داغي بواسیر وي داغي د پاره الحمدلله مونږ علاج هم کوو داغي د پاره مونږ چې کم دی دوايي ورکو او الله مریضانو ته چې کم نو شفا ورکي. زمونږ ایڈریس دی مردان بغداد پل ثوابه روډ فارم سټاپ اقرا کالج ته مخامخ زیشان خان پلازا او پلازا کې لاندې په بیسمنټ کې زمو خانقاه ده.